السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه یم جمیل اقبال او پروګرام دی د مسافرو ستونزې د هر پیر پرز د ماښام 9 نه تر 8 پورې پاکستان کې د 8 نه 9 پورې تاسو زموږ پروګرام ګورئ. ټول هفته خیبر میډل ایسټ شامل د مسافرو ده او ټول هفته موږ تاسو ته د دوبۍ سنټر نه مختلف پروګرامونه وړاندې کوو. خو د پیر د ورځې سپیشل زموږ مشرانو هغه 1 کروڑ پاکستانی مسافرو ته ډیډیکیټ کړی ده، کوم چې د پاکستان نه بهر د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې خپل کار روزګار کوي، خپل مزدوري کوي او خپل حلال رزق ګټي د خپل بچو دپاره، د خپل فیملی دپاره او دغه مزدورۍ له کبله د خپل وطن چې کوم اقتصاد دی په هغې کې هم یو مهم رول لوبوي. نو دغه 1 غنټه سپیشل هغه 1 کروڑ مسافرو ته چې دی کې تاسو زموږ په شیشه باندې زموږ د ټلیفون شمیره هم ګورئ، نو خامخا موږ ته به کال کوئ د مسافرو په ستونزو په خپله تاسو ته څه مسله وي، د بل چا نه هم څه اورېدلي وي، دغسې د کار روزګار حوالې سره، د انډیوالۍ حوالې سره، نو هر قسم خبرې موږ سره شیر کوئ. د مسافرو ستونزې څه وي، د مسافرو واحد چې کوم پوینټ آف کانټیکټ دی هغه په بهرني هیوادونو کې هغه یا ایمبیسي وي یا بیا په وړو ښارونو کې کونسلیټس وي. نو د مسافرو زیاتې ګیلې معنی چې کوم دی هغه د ایمبیسي او د کونسلیټ د سټاف د هغې د سروسز د هغې حوالې سره دغه تاسو موږ ته ویلی شئ. مسافر وخت په وخت وطن ته په چوټۍ باندې ځي، نو ایرلاین یوز کوي، ایرپورټ یوز کوي، امیګریشن یوز کوي. نو د ایرلاین، امیګریشن او ایرپورټ حوالې سره هم د دوی ستونزې وي، شکایتونه وي، نو هغه هم موږ سره شریکولی شئ. د پاسپورټ د شناختي کارډ حصول، د پروټیکټر جوړول په مسافرۍ کې دا خلک په وطن کې اکثر پراپرټۍ اخلي، د ځان دپاره د پلاټ اخلي، کور اخلي. نو د پراپرټي حوالې سره هم د مسافرو مختلف ایشوز وي چې په هغې کې قبضه چې کوم ولې چې مسافر بهر هیوادونو کې هلته کې دوی هغه خپلې پراپرټۍ ته ایکسس نه وي داسې ریګولر بیسس باندې. نو بعضې ټایمونو کې داسې کیسونه هم راغلي دي چې دوی په هغه پراپرټو باندې، دوی په پلاټ باندې قبضې شوي، هغې حوالې سره تاسو خبرې کولی شئ. بهرني هیوادونو کې هر چېرته چې وي نو خامخا په نورو هیوادونو کې څنګه چې په وطن کې سکول، کالجز، یونیورسټي دي او نږدې دي، اویلیبل دي، نو دغسې پاسبل نه ده په بهرني هیوادونو کې. نو د خپل سکول، کالجز او د یونیورسټي د کمي د وجې اکثر دا مسافر خپل بچي بیا واپس د اعلی تعلیم دپاره وطن ته لیږي. نو د خپلو بچو د بهترین تعلیم، د سکول، کالج، یونیورسټي ایډمیشن حوالې سره هم دی فکرمند وي. نو دغه خبرې کولی شئ. ورسره د کار روزګار مسافري هم څو روشوه، ګټه هم څوک کړه، تاوان هم څوک و، انډیوالان د سره څوک دي، کمره کې د سره څوک اوسي. ویل کېږي چې لکه دا سفر چې کوم دی دا یو تعلیم هم دی، یو ډیګري هم ده. ولې چې ستاسو ایکسپوژر وشي او دغسې ترقي یافته ملکونو کې چې کله سړی ژوند تیر کړي او د مختلف خلک چې کوم دی د نړۍ د مختلفو هیوادونو خلکو سره ستاسو ملاقاتونه کیږي، نو دغه هم یو علم دی چې تاسو په وطن کې یا په خپل کلي کې موږ ته هغه ایکسپوژر نه وي میلاو. خو چې کله د بهرني هیوادونو ته راشو، دلته کې ټایم تیر کړو، نو موږ د نورې نړۍ د هغوی په کړو وړو، د هغوی په ناسته ولاړه باندې، د هغوی په تهذیب باندې، د هغوی په ثقافت باندې، په هغه هر څه باندې پوه شو. که موږ ګورو نو ډېر داسې کم تعلیم والا مسافر به وي او هغه چې کله بهر هیواد نه واپس راشي نو هغه بیا ډېر زیات لکه پوه ښکاري، ډسکشن کولی شي، خبره کولی شي، مشوره ورکولی شي، په هر قسم چې دی نو جرګه کې، په معرکه کې خپله خبره کولی شي، مفید مشورې ورکولی شي. او د هغې وجه چې کوم دی نو صرف دغه مسافري وي چې د نورو خلکو سره انټرکشن شوی وي، ناسته ولاړی شوی وي، د مختلف خلکو کړه وړې کتلي چې کې ناسته پاسته څنګه پکار ده، مسافه څنګه پکار ده، خبرې څنګه پکار دي، معافي څنګه غوښتل دي، شکایت څنګه کول دي. نو دغه طریقو باندې چې دی نو دغه مسافر د وطن په هغه خلکو چې هغوی د کلي نه بهر نه وتي نو د هغوی نه زیات پوهوي. کتونکو 1 کروڑ پاکستانیان د نړۍ په مختلفو هیوادونو کې ژوند کوي او د دې 1 کروڑ چې کومه 50% نه سیوا کوم حصه ده نو هغه په ګلف کنټریز کې، په خلیجي ممالک کې او دلته کې ژوند کوي. که موږ وګورو نو په سعودي عرب کې تقریبا په 2.5 میلیونه، دغسې په متحده عرب امارات کې 1.8 میلیون او د نورو هیوادونو کې نو ډېره 50% چې کوم پاکستانی ورسیز مسافر دي نو هغوی په دې هیوادونو کې ژوند کوي. نو زموږ هم کوشش وي چې دا
دوبۍ یا UAE یو طرف ته یو داسې ملک دی چې دلته کې د 200 ملکونو خلک ژوند کوي، ورسره 18 لکه پاکستانیان هم دلته کې ژوند کوي. نو دلته نیشنل انټرنیشنل لیول باندې مختلف میلې، فیسټیولز، سیمینار، ورکشاپس کیږي، مختلف پروګرامونه کیږي. دغسې د پاکستانیانو د پښتنو مختلف ایونټس کیږي، جرګې مرکې کیږي په سعودي عرب کې، په دوبۍ کې یا د نړۍ په دې نورو هیوادونو کې. نو زموږ کوشش وي چې د ټولې هفتې کوم مهم ایونټس وي، مهم ریپورټس وي، مهم خبرونه وي، نو هغه هم د خپل پروګرام برخه کو. موږ سره نن هم په خپل ننني پروګرام کې ستاسو لپاره 15 ریپورټس دي، یقینا چې تاسو به ښه معلومات ترلاسه کوئ. خو مین زموږ کوشش به وي چې زیات نه زیات ستاسو کالز واخلو، زیات نه زیات تاسو ته موقع درکو. ولې چې خیبر میډل ایسټ شمله د مسافرو ده او دا 1 غنټه سپیشل دغه د پاکستاني مسافرو دپاره ده. تاسو د ستونزو سره سره په وطن کې د خپلو بچو دپاره، د کشرانو دپاره، د پاکستانیانو دپاره، د حکمرانانو دپاره، د خپل فیملی دپاره، د هر چا دپاره څه مشوره، پیغام، خبره، نصیحت کول غواړي، د خیبر میډل ایسټ او د پروګرام مسافرو ستونزې چې کومه شیشه ده هغه تاسو ته حاضره ده. ورسره په وطن کې چې کوم دغه ستاسو بچي دي، رونه دي، ملګري دي، هغوی په مسافرۍ کې د خپل پلار دپاره، د رور دپاره یا د خپل ملګري دپاره څه خبره کوي، څه پیغام لري، څه غوښتنه کوي، نو هغه هم تاسو د وطن کې چې کوم خلک دی نو هغه هم د خپلو مینوالو دپاره زموږ په پروګرام کې شاملېدی شي. نو یقینا ستاسو کالز ته به په سترګې په لار یو، په انتظار به یو. ولې چې د دغې ستونزو د پیغامونو د دې نه علاوه تاسو سره بل اپشن هغه دا دی چې زموږ پروګرامونو حوالې سره تاسو خپل نظر موږ سره شریکولی شئ، خپل رای راکولی شئ، خپل تجویزونه راکولی شئ. ټوله هفته چې دوبۍ سنټر نه کوم پروګرامونه شروع دغه کیږي، تاسو ته وړاندې کیږي، د هغې حوالې سره خصوصا او د AVT نیټورک چې کوم دی د هغې عموما ټولو پروګرامونو حوالې سره تاسو زموږ په ایمیل، زموږ فون، واتس اپ نمبر باندې، په میسیجز باندې او د ټلیفون کال د لارې تاسو د پروګرامونو حوالې سره هم خپل نظر، خپل تجویز شریکولی شئ. څه قسم پروګرامونه غواړئ، کوم پروګرام هم نه دی خوښ، څه بدلون غواړئ، نو زموږ به کوشش وي چې ستاسو د تجویزونو، ستاسو د نظر په رڼا کې په دې خپل پروګرامونو کې ستاسو دپاره مثبت بدلون راولو. خو کال به کوئ، پروګرام کې به برخه اخلئ. زموږ ستاسو دا کال، ستاسو دا برخه اخیستل دا زموږ د دې پروګرام چې کوم دی انرژي وي، زموږ د دې پروګرام طاقت وي چې تاسو کله په پروګرام کې برخه واخلئ چې د مسافرو ستونزې وي، نو هغه د مسافرو نه بغیر یا د هغې مسافرو د فیملیز ممبرز چې کوم په وطن کې دي د هغوی نه بغیر هغه نیمګړي به وي. نو د مسافرو ستونزې خامخا د ټلیفون شمیره باندې تاسو به کال کوئ. ورسره نور هم داسې دلته کې کوم مهم خبرونه، مهم ریپورټس، مهم خبرونه هغه زموږ مخې ته راغلي وي، نو هغه به تاسو سره شریکوو. د زمونږ ډیر زیاته شمیره چې کوم ده هغه د ترانسپورټ بزنس سره زمونږ خلک چې دی پښتانه هغه زیات وابسته دي، زمونږ پښتانه چې دي نو هغه زیات د ډرایوینګ شوبې سره وابسته دي. نو د هغې حوالې سره موږ سره چې کوم دی نو پیغام دی. خو تاسو کالز ته به سترګې په لار یو، ریپورټس به هم تاسو ته ښایو، نور به هم ګپ لګو. خو موږ سره اوسېږئ، وخت شوی دی لنډې دمې ستاسو خدمت کې بیا حاضر یو. جی کتونکو، د دمې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی پروګرام دی د مسافرو ستونزو باندې به خبره کوو. تاسو کالز ته به سترګې په لار یو. کتونکو، موږ تاسو ته وویل چې موږ سره په ننني پروګرام کې 15 ریپورټس دي. نو خپل اولني ریپورټ طرف ته به ځو. بیوټي ورلډ میډل ایسټ ایگزیبیشن چې کوم دی هغه شروع. خو موږ سره زموږ د پروګرام اولنی کالر دی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه چلې؟ خیر دی جی. هرکلی ته وایو جی. څوک او کوم ځای نه هم کال کړی دی؟ ولی خان خبرې کوم جی. د دوبۍ نه ولی خان. هرکلی ته وایو ولی خان. تا خو په تیر پروګرام کې هم کال کړی و. مننه ډېره زیاته. ستاسو د پروګرام ډېر زیات ستاینه کوو. جی جی. د مسافرو د ستونزې او د ایوټي خبر ولو ډېر زیاته شکریا ادا کوو. جی. زمرد بنيري صاحب ډېر زیاته مننه. ستاسو د جمیل صاحب ډېر زیات مننه.
یو ستونزې دا موږ ته یو د کونسلیټ ته امداد تعاون موږ ته ډېر سخت ضرورت دی که نه. خجي نو کونسلیټ د خلک زموږ نه خفه کېږي نه په دې خبره باندې چې دی بار بار په موږ باندې اعتراض کوي یا په موږ باندې دغه کوي. نو دا د دوی د امداد د موږ ته ډېر سخت ضرورت دی مسافرو ته. څه ضرورت دی؟ پروګرام په ذریعې سره څه تعاون دوی ته چې دا ریکویسټ کوو چې دا د شناختی کارت او د پاسپورت ته رینیول چې نه ټیپک سنټر له ورکړه دی کنه چې دا ټیپک سنټر دی دا کولی شي ښه سہولت دی. خو لیکن هغه ټیپک سنټر والا چې دا هغه ته خو پته چې پاکستان خلک دلته کې زیاتره انپړه دی اوکې او دوره دغه وده نشته هغه یو ته ریټونه چې نه یو فصل باندې زیاتې وي لکه بل زموږ یو ټیپک سنټر ترړو هغه موږ ته 2.5 د شناختی کارت د رینیول وي پلان کې دا خو 55 درهم دی 55 درهم فیس دی 55 درهم چې نه فیس دی کنه او تاسو ته دوی چې ما 2.5 وای ها دا आवाज ما برابر درځي بالکل برابر راځي. د پاسپورت چې نه رینیول 5 کالو لپاره 160 دی او هغه 4.5 غواړي. صحیح ده. نو کونسلیټ جنرال ته موږ دا ریکویسټ کوو کنه تاسو د پروګرام په ذریعے سره چې لکه دې ته یو ریټ لیست کېږي چې به تاسو دوره ریټ باندې چې نه کار کوئ دوره هم نه کوئ چې 4.5 د پاسپورت ته رینیول اخلي 2.5 د شناختی کارت د رینیول اخلي کنه جی جی او غریبانان دي دوره انپړه خلک ته دوره په دغه باندې نه لري پوهه صحیح په دې آنلاین سیستم باندې دوره نه لري پوهه نو تاسو دوله زیاتوم چې نه مدغه کوي کنه چې 50 روپۍ یا چې نه سلګو گزاره پکې وکړي صحیح لکه جو دا کونسلیټ هغه ریټ وسلم چې منشن کی هغه وسلم ولیک کی او بیا دې ته وایي چې به لکه تاسو پکې کې جایز ګټه وکړي کنه اوکې نو دوره زیات چې نه هاي ریټ باندې دې نه چلیږي دا مهرباني د ټیپینګ سنټر والو کی او کونسلیټ ته موږ دا ریکویسټ کوو چې لکه دې ته یو ریټ لیست کېږي دي. صحیح تاسو د پروګرام په دغه چې ستونزې د مسافرو د ستونزو پروګرام په ذریعے سره او بل د مسافرو رونو ته د کشران چې دې ته یو ریکویسټ کوم تاسو د پروګرام په ذریعے سره جی چې په دې بازار کې د کمپاتی کې د لارو کوڅو کې دا کې کټي کوي ناغه بیٹ چې راوغږي هغه بال نه هو چاکا پورې په دغه کې هغه تاسو ته بارا بال پولږي یا د گاڑی شیشې په ولګي یا په سوکو لګي ولې دا خو چې نه د بازار دی کنه بالکل انو دا چې نه یاره چې دی د کای لکه د چې د ډاګه ته وروزي دغه خو سہولتونه شته دی یا دا چې ګورن ته وروزي دا چې دغه ته سہولتونه شته د کوسو کې د ادارو کې سړکونو کې بلګي او دا کرکټي به دا ډل دوز وای کنه نو دا مهرباني دی وکي لکه دا چې نه کوي نه کوي په دغه کې نه کوي چې بیا دا رڼاګانو د خپل اوکې ډېره مننه ولی خان د کال کولو د دوه خبرې وکړې چې واقعي چې وایي د ان آی سي چې کوم فیس دی د جوړولو هغه 55 درهم دی او ټایپینګ والا د هغې په ځای 2.5 غواړي او د پاسپورټ چې کوم 160 فیس دی نو د هغې 4.5 غواړي دا خو یقینا چې ډېر زیاتې دی خو انیوی دغه ټایپینګز ته تاسو مزه یې دا چې کوم ډېر زیاتې پیسې غواړي تاسو خو یو 2-3 ځای خامخا تپوس کوئ او که نه وي نو دا یو خپله دیره کې داسې یو چې کوم پوهه کسي په هغه باندې پکار دا دی چې دا خپله سکین کړي او خپله اپلای وکړي نو هغه به هم ډېره زیاته ښایي خو کونسلیټ لا امبیسي له په دې باندې ایکشن اخیستل پکار دي چې کوم ټایپینګ سنټر وي پاکستاني چې هغوی دا سروس پرووایډ کوي چې یو ریټ ورته کېدي چې 2 پیسو نه به سیوا تاسو چارج نه کوئ. ډېره مننه ولی خان د کال کولو. کتونکو زه خپل اولنی رپورټ طرف ته بیوټي ورلډ میډل ایسټ ایگزیبیشن د 30 نه تر 30 اکتوبر پورې په دبئی ورلډ ټریډ سنټر هال دبئی کې سرته ورسېده. د 14 پاکستانی کمپنیو سره د نړۍ 2000 کمپنیانو په دې بیوټي ورلډ میډل ایسټ ایگزیبیشن کې برخه واخیسته. راځئ چې وګورو دا رپورټ. पाकिस्तान ने ब्यूटी वर्ल्ड मिडल ईस्ट 2024 में भरपूर हिस्सा लिया है जो कि दुबई वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में 28 से 30 अक्टूबर तक
منعقد ہونے والی دنیا کی باوقار خوبصورت تجارتی نمائشوں میں سے ایک ہیں۔ ٹریڈ ڈیولپمنٹ اتھارٹی آف پاکستان کی قیادت میں پاکستان سے 16 نمائش کنندگان شرکت کر رہے ہیں۔ بیوٹی ورلڈ مڈل ایسٹ 60 ممالک کے 1800 سے زیادہ نمائش کنندگان کی میزبانی کر رہا ہے اور اسے بیوٹی انڈسٹری سے منسلک لوگوں کے لیے عالمی رجحانات میں مشغول اور دریافت کرنے کے لیے ایک اہم پلیٹ فارم کے طور پر جانا جاتا ہے۔ پاکستانی کمپنیاں زابیل ہال 2 میں بالوں، کاسمیٹکس اور اسکن کیئر، فریگرنس کمپاؤنڈز اور پرفیومری مشینری اور ذاتی نگہداشت اور حفظانی صحت سمیت مختلف کیٹیگریز میں مختلف مصنوعات کی نمائش کر رہی ہیں۔ متحدہ عرب امارات میں پاکستان کے سفیر فیصل نیاز ترمیزی نے پاکستانی پویلین کا دورہ کیا اور جی سی سی کے خطے میں جدید اور اعلیٰ معیار کی مصنوعات متعارف کرانے پر پاکستانی نمائش کنندگان کے تعاون کو سراہا۔ انہوں نے کہا، بیوٹی ورلڈ مڈل ایسٹ 2024 میں پاکستانی کمپنیوں کی شرکت عالمی سطح پر پاکستان کی خوبصورتی اور ذاتی نگہداشت کی مصنوعات کو فروغ دینے میں ایک اہم قدم ہے۔ اسی سے قبل پاکستان کے قونصل جنرل حسین محمد نے نمائش میں پاکستان پویلین کا افتتاح کیا۔ الحمدللہ اس وقت ہم بیوٹی ورلڈ مڈل ایسٹ میں موجود ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ اپنے پورے جوش و خروش کے ساتھ اس وقت اسٹارٹ ہو گیا اور سینکڑوں کی تعداد میں یہاں پر اس وقت ایگزیبیٹر موجود ہے اور ہزاروں کی تعداد میں وزٹرز ہیں۔ یہ دنیا کا ون آف دا بگیسٹ بیوٹی ایگزیبیشن ہے۔ الحمدللہ سالہ گزشتہ کی طرح ہیمانی بھی اپنے پورے ولولے کے ساتھ جو ہے یہاں پر ایگزیبٹ کر رہا ہے اور یہ ایک بہت اچھا پلیٹ فارم ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں اپنی پروڈکٹ، اپنی مصنوعات کو متعارف کرانے کے لیے۔ اور مجھے بتاتے ہوئے بڑی خوشی ہو رہی ہے کہ ہم اس ایگزیبیشن میں پہلی بار جو ہے اپنے فریگرنس آئل کو لے کر آئے ہیں۔ یہ فریگرنس آئل وہ ہے جو اس وقت پاکستان جو ہے وہ یورپین کنٹریز سے اس کو امپورٹ کر رہا ہے اور تقریباً $35 ملین کی جو ہے اس وقت پاکستان فریگرنس آئل امپورٹ کر رہا ہے۔ تو ہیمانی کا ہمیشہ سے یہ ایک ایم رہا ہے کہ وہ پاکستان کے زر مبادلہ کو بچائے اور پاکستان کے لیے زر مبادلہ اور کمائے۔ ہمارا ایم اس وقت نہ صرف یہ $35 ملین پاکستان کا بچانا ہے، بس اس کے ساتھ ہی ساتھ اپنے فریگرنس آئل کو انٹرنیشنل مارکیٹ میں متعارف کرانا ہے۔ تو ہیمانی اپنی مکمل طور پر پوری کوشش کر رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ اس وقت ہیمانی 84 کنٹری سے زیادہ موجود ہے اور ہم اپنے اسکن کیئر اور پرفیوم پروڈکٹس کو لے کر جا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ فریگرنس آئل جو ہے وہ ہماری پروڈکٹ لائن کے اندر ایڈ ہو گیا ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ انشاءاللہ اور اچھا رہے گا اور انشاءاللہ ایکسپورٹ بڑھے گا اور اللہ کامیابی عطا کرے گا۔ اور میں آپ کے چینل کے توسط سے حکومت پاکستان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں، آپ ہمیں سبسڈری نہ دیں، آپ ہمیں فیسیلیٹیٹ کریں۔ اس وقت ہمیں جو سب سے بڑا پرابلم درپیش ہے وہ یہ ہے کہ را مٹیریل کی امپورٹ ڈیوٹی زیادہ ہے فنش پروڈکٹ سے۔ جب فنش پروڈکٹ آسانی سے امپورٹ ہو جائے گی جس میں ڈیوٹی کم ہوگی اور اگر را مٹیریل کی ڈیوٹی زیادہ ہوگی تو پاکستان میں انڈسٹری نہیں لگے گی، پاکستان میں انویسٹمنٹ نہیں آئے گا، پاکستان میں روزگار کے اور پاسبلٹیز جو ہیں وہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ اس امر پہ آپ توجہ دیں، فنش پروڈکٹ پہ ڈیوٹی کو ریوائز کریں، پاکستان کی صنعتوں کو بچائیں، جو ایگزسٹنگ صنعت ہے وہ بھی بچے گی، دوسری انویسٹمنٹ بھی آئے گی۔ پاکستان از اے کنٹری آف 250 ملین، ایک بہت بڑی پاپولیشن ہے۔ اس وقت ہم امپورٹ بیس کنٹری بن چکے ہیں، ہمیں ہماری چیزوں پہ خود کفیل ہونا چاہیے، ہمیں خود مینوفیکچر کرنا چاہیے، ہمیں امپورٹ پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، ہمیں اپنے ایکسپورٹ کو بڑھانا چاہیے۔ ان سب کے لیے ہمیں حکومت پاکستان کی مدد چاہیے۔ ہم لوگ نے یہاں پہ بیوٹی ورلڈ دبئی 2024 ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کیا ہے۔ ہمارا آفس دبئی دیرہ میں ہے اور ہم لوگ لاسٹ 4 to 5 ایئرز اس ایگزیبیشن میں پارٹیسپیٹ کرتے آ رہے ہیں اور ایگزیبیشن کافی اچھا
बनाया जाता ہے, کیا جاتا ہے, لوگ دنیا بھر سے یہاں پہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بہت سارے جو ہے نا پوٹینشیل بائرز بھی آتے ہیں, پوٹینشیل سپلائرز بھی ملتے ہیں مینوفیکچرنگ وغیرہ کے حساب سے. میں ذیشان الحق, میں یہاں پہ ریپرزینٹ کر رہا ہوں سیفرن اسکن کیئر انٹرنیشنل کو, جو کہ ہم اپنا سٹال یہاں پہ ہم نے پاکستان پویلین میں لگایا ہے بیوٹی ورلڈ دبئی میں 2024 میں. اس سے پہلے ہم ایک سال لاسٹ ایئر بھی ہم یہاں پہ موجود تھے اور اس سال پھر ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم یہاں پہ اپنی پروڈکٹس کو جو ہے وہ پریزنٹ کریں گے. ایک اچھا پلیٹ فارم ہے, اگر آپ کوئی بھی کمپنی پاکستان میں ایکسپورٹ کے لیے دیکھنا چاہے تو وہ اس پلیٹ فارم کو یوز کر سکتی ہے. ہمیں بھی بہت اس سے فائدہ ہوا ہے اور ہم فیوچر میں بھی ہمیں لگتا ہے کہ اس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوگا. اور میں شکریہ ادا کروں گا خیبر ٹی وی کا کہ وہ یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے ہمیں موقع دیا. د مینه پس پروګرام کې هر کله د مینه مخکې بیوټي ورلد میډل ایسټ ایگزیبیشن 2024 د 30 نه 30 اکتوبر پورې سرته ورسېده. په اولنۍ ورځ باندې کونسل جنرال اف پاکستان هیز ایکسلنسی حسین محمد د پاکستان پویلین پرانسته وکړه او په بله ورځ سفیر پاکستان هیز ایکسلنسی فیصل نیاز ترمیزی هم د بیوټي ورلد میډل ایسټ ایگزیبیشن دوره وکړه, پاکستان پویلین دوره وکړه او پاکستانی ایگزیبیټر سره ملاقاتونه وکړل. ویل چې یقینا دا ایگزیبیشن چې کوم دی د پاکستان د بیوټي پروډکټ چې کوم دا ایگزیبیټر دلته کې 14 هغوی د هغوی کاروبار ته او د پاکستانی ایکسپورټ ته بعد بیوټي پروډکټ په مد کې چې کوم دی نو ډېره وده چې دی ورکي. کتونکو موږ سره کال دی. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جمیل صاحب خیر جی. هر کله ته وایو علمشیر صاحب څنګه یې؟ ښه ټیک ټاک یې؟ الله رحم دې, الله کرم دې, تاسو دعاګان تاسو خیر؟ بالکل جی ٹھیک ٹاک. ښه جی جمیل صاحب جی تاسو خیر جی؟ بالکل بالکل ٹھیک ٹاک. مسافر ستونزې دي څه خبره هم نن راوړې ده؟ خبرې خو ډېرې خو مختصر خبره ورته وکړم سر. جی جی زه پاکستانی یم او خدای په پاکستان کې پیدا کړی یم, الحمدلله آیین هم منم او قانون هم منم او عدلیه هم منم, اوکې وزیر اعظم هم منم, صدر هم منم. او سر ما سره آیین دی او په دې آیین کې ما ته دا حقوق هم راکړي دي چې یاره ریاست ستا ذمهوار دی, د تعلیم ذمهوار دی, د صحت ذمهوار دی, د بجلی ذمهوار دی, د امن ذمهوار دی, د نوکرۍ ذمهوار دی. بالکل. او په هغې کې ټیکسونه دي سر, دغه ټیکس هم جمع کوم. بالکل. چې کوم قانون دی هغه که د بجلی په بیل په شکل کې دی, که هغه د ټیکټ په شکل کې دی, که هغه د شناختی کارت په شکل کې دی, که هغه د پاسپورټ په شکل کې دی, که هغه د تعلیم په شکل کې دی, دا ټول پیسونه هم چې زه جمع کوم. اوکې. ما ته هغه حق حاصل نه دی چې کوم ما ته عین راکړی دی. بالکل. او که د هغې دپاره زه اواز اوچتوم چې ته د یو ایس ای غلام یې, نو ما ته وایي داسې مه وایه, هغه مونږ ته روټۍ راکوي. که زه هم تاسو د یو ایس ای غلام یې, نو ما ته د سین وزیر اعلی صاحب وایي چې مونږ ته ایم ایف ویلي دي چې که تاسو دا میچ ونه بیله نو تاسو ته مونږ قرضه نه درکوو, که نه دي. د دې نه علاوه که زه د خپل حق دپاره زه نه درته لاړ شم, یا به رشوت ورکوم یا به پیسه ورکوم, هغې نه بغیر زما کار نه کېږي. که زه میټر درته ورځم بغیر د رشوته ما د کار نه کېږي. بالکل. که زه تانه تحصیل ته ورځم نو بغیر د رشوته د واسطې نه زما کار نه کېږي. که زه د خپل حق دپاره اواز اوچتوم او زما خویندې میندې او زما خلک راوځي, نو سر په هغې باندې د دهشتګردۍ پرچه کټ کېږي, وایي ته د ادارو خلاف کې, ته د شخصیاتو خلاف کې. زما په نظر باندې دا موجوده حکمرانان چې څونه دي او په حکمرانۍ کې دي, نو دا د ټولو نه غټه ستونزه ده سر. صحیح. چې د دې نه خدای پاک د پاکستان نجات وکړي او د دې نه خدای پاک د پاکستان د دې قوم حفاظت وکړي, نو زموږ دا مسئلې به حل کېږي. او که دا بادشاهت قایم وي, نو تاسو سوچ وکړئ چې په دې پارلیمنت کې او په دې سنټ کې خلک بلونه پاس کوي, دوی پکې سوداګري کوي. نو ته ماته دا ووایه چې په کوم ځای کې قانون سازی کیږي او دیو پکې سوداګري کوي, نو امر به څه ترقي وکړي. دویمه خبره دا ده چې څونه قانونونه دیو په اسامبلو کې او په سنټ کې پاس کړي, نو ته ماته یو راوښیه چې دا د قوم د مفادو دپاره یا د امن دپاره یا د روزګار دپاره یا د سود خلاف او یا د رشوت خلاف, نو دیو د خپل مفادو دپاره راغون شو, قوم یې راغیستی داسې یو ناچوړ یې کړ. نو زما د ټولو پاکستانیانو ته دا درخواست دی چې د ټول د غټه مسله زمونږ د موجوده حکمرانان دي, او جمیل صاحب چې د دې نه زمونږ خلاصۍ نه وي شوی, نو زمونږ د ملک ترقي کوي او نه زمونږ ستونزې حل کېږي. بالکل جی, بالکل بالکل ٹھیک.
تاسو د وخت راکولو ډېر مننه. په زړه مې ډېر څه دي خو ویلی نه شم. هغه انشاءالله په راتلونکي ستاسو پروګرام کې وایم. ډېره مننه. پاکستانیانو ته مبارکباد ورکوم. راتلونکي به ګلچاحت وزیر اعظم او فاتح رحمان به د پاکستان صدر انشاءالله ترقي به کېږي. وخت راکولو ډېره مننه جی. مننه. یقینا علمشیر بھائی چې کوم دی نو بالکل د حکومت نه چې کوم دی تمه کتې شوې ده وایي چې دا حکومت ته کار نه دی. خو په کار دا دی چې زمونږ د ډېرو مسافرو دغسې ګیلې معنی دي نو زمونږ چې کوم چارواکي دي نو هغوی له هم په کار دي چې دا خپل عملونه دا خپل کړو وړو دا خپل موږ ته څه وښیي چې موږ مطمئن کړي په دې باندې چې ها دی د وطن سره د ملک سره مخلص دي او د وطن دپاره د ترقۍ سوکالۍ او پرمختګ دپاره کار کوي. نو یقینا چې دا رای به بدل شي. خو بیا هم ډېر خلک اوس هم چې کوم دی نو مختلف دغه حکومتونو له چې دی نو ووټ ورکړی دی، سیټونه یې ورکړي دي، حکومت یې ورکړی دی. نو دغه هم یو وجه ده چې هغه حکومت دی. خو بیا هم زمونږ حکومت نه زمونږ د چارواکو نه غوښتنه ده چې د خپل وطن د خپل قوم دپاره چې دی فکرمند کېده پکار دي او دا خپل رویه چې کوم ده او زمونږ شهریانو سره د دوی چې کوم ډیو رایټس دي چې د تعلیم، صحت او روزګار او امن چې د دوی کوم حق دی عین پاکستان ورکړی دی نو پکار دی چې د هغې دپاره کار وکړي. کتونکو زه خپل دویم رپورټ طرف ته په سفارتخانه پاکستان ابودابي کې نوې تیار شوی کاونسلر هال پرانسته د سفیر پاکستان هیز ایکسلنسی فیصل نیاز ترمیزی او د الانصاری ایکسچینج سی ای او راشد الانصاری په لاس شو. راځي چې وګورو دا رپورټ. پاکستان سفارتخانہ ابوظہبی میں نئے تعمیر اور تزائین و آرائش شدہ کونسلر ہالز کا افتتاح کر دیا گیا ہے. یہ حکومت پاکستان اور متحدہ عرب امارات کی ایک معروف ایکسچینج کمپنی الانصاری ایکسچینج کی مشترکہ کاوش تھی جو تارکین وطن برادری سمیت متحدہ عرب امارات کے رہائشیوں کو مالی خدمات فراہم کرتی ہے. سفارتخانہ کی جانب سے جاری بیان کے مطابق پاکستانی سفیر فیصل نیاز ترمیزی اور الانصاری ایکسچینج کے سی ای او راشد الانصاری نے افتتاحی تحقیق کی نقاب کشائی کی اور کونسلر ہالز کے پاسپورٹ اور تصدیقی حصے کا دورہ کیا. تقریب میں پاکستانی برادری کے ارکان اور اماراتی شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی. جی کتونکو رپورټ تاسو کتو چې پاکستان ایمبیسی ابودابي کې کوم نوې کونسلر هال د پاکستان ایمبیسی او د الانصاری ایکسچینج د متحده عرب امارات په مرسته باندې هلته کې تار شو. یقینا چې ابودابي کې مېشت کوم پاکستانیان د هغوی دپاره خوشحالۍ خبره ده چې دغه حال چې کوم دی هغوی چې کوم سروسز له هلته کې ایمبیسي ته ځي نو هغوی ته به اوس ښه فیسیلیټي وي. د حال پرانسته د سفیر پاکستان هیز ایکسلنسی فیصل نیاز ترمیزی او د چیف ایگزیکټیو افیسر الانصاری ایکسچینج راشد الانصاری په لاس باندې وشوه. د ایمبیسي افیشلز او ګڼ شمېر پاکستان کمیونټي ممبرز د دې پرانستې په موقع باندې موجود وو. کتونکو پروګرام دی د مسافرو ستونزې ستاسو کالز ته هم سترګې په لار یو. زموږ کوشش وي چې په پروګرام کې ټول مهم خبرونه مهم رپورټس هغه هم ایډ کو خو زیات زموږ فوکس کوشش وي چې ستاسو کالز واخلو، ستاسو ستونزې، ستاسو مسافري، کار، روزګار، انډیوالي، حل احوال، مسافري، ګټه، تاوان دا ټولې خبرې موږ سره شیر کړئ. ټرانسپورټ سره زموږ ډېر پښتانه چې کوم دی وابسته دي، ډرایوینګ فیلډ کې دي، د ټرانسپورټ کمپنۍ دي، ګاډي دي خپل. نو د ټرانسپورټ حوالې سره چې کوم دی فاینز چې کوم دي دلته کې هغه سیوا شوي دي. ټریفک فاینز کله چې منګه روډ کراس کولو په غلط ځای کې یو زیبرا کراسینګ دی چې کوم مخصوص ځای دی د روډ کراس کولو دپاره د هغې نه علاوه چې کله روډ کراس کېده تاسو ته پته وي دلته کې چې کوم میش خلک دی نو دلته کې 400 درهمه د هغې فاین په غلط ځای باندې روډ کراس کولو نو هغه ډېر زیات شوی دی. ولې چې که دغه ټایم کې اکسیډنټ وشو او تاسو په غلط ځای کې روډ کراس کوئ او اکسیډنټ وشي نو د 5000 درهم نه والې تر 10,000 درهمو پورې هلته کې قید دی او ورسره 10,000 درهمو پورې جرمانه ده او د 5000 درهم نه تر 10,000 درهم پورې د دې جرمانه ده او ورسره به تاسو ته قید هم میلاویږي.
خو بیا دا هغه روډونو باندې چې کم د 80 کیلومتر پر اور نه کم لیمټ والا روډونه خو چې کم روډ د سپیډ لیمټ د 80 کیلومتر پر اور نه سیوا وي او هلته کې که تاسو په غلط ځای کې روډ کراس کوئ او دغسې اکسیډنټ وشي نو د هغې جرمانه 10,000 درهمه او 3 میاشتې قید چې کم دی په هغې باندې ملاویږي نو تاسو بالکل دا سوچ مه کوئ چې لکه جرمانه اوس 400 درهمه نه ده بلکې هغه دوره سیوا شوې ده او دا فاینس چې کوم دی دا زیاتول مختلف چې کوم عدد و شمار راځي نو دلته کې دغه چې دا د اکسیډنټ یو مین وجه چې کوم ده هغه هم دا ده چې دا په غلط ځای باندې دا خلک چې کوم دی نو روډ کراس کوي که ولې زیبرا کراسینګ ټایم کې خو ډرایور چې کوم دی هغه هم توجه کوي هغه ته پته وي چې زیبرا کراسینګ را روان دی نو په غلط ځای باندې تاسو بالکل روډ مه کراس کوئ او د دوره غټ فاین او د قید نه ځان بچ کوئ کتونکو ستاسو کالس ته سترګې په لار یو نور ریپورټس به هم تاسو ته وړاندې کوو خو وخت شوی دی او لنډې دمې موږ سره اوسئ ستاسو په خدمت کې بیا حاضر یو جی کتونکو د دمې نه پس پروګرام کې یو ځل بیا هرکلی پروګرام دی د مسافرو ستونزې ستاسو ستونزو ته ستاسو کالس ته ستاسو رایې ستاسو توجیزونو ستاسو نظر ته سترګې په لار یو خامخا کال به کوئ ستونزې حالات حل احوال د بچو سره په ګټه تاوان مسافري انډیوالي دغه هر څه به تاسو موږ سره شیر کوئ موږ هم کوشش وي خپل پروګرام کې موږ سره مختلف ریپورټس هم دي څه بعضې داسې خبرونه چې هغه تاسو سره شریکول غواړو کتونکو راسل خیمه د متحده عرب امارات یو سټیټ دی تاسو به نوم خامخا اورېدلی په هغې کې څه کیسونه شو د ګاډو ته به نقصان رسېده یو کس و چې هغه به ماسک اچولی او کیپ به یې په سر کړی و هغه به څه داسې خالي ګاډۍ به ولاړو هغې له به شیشه ماته کړه او هغې کې دننه که به څه چینج پروت و که چارجر مارجر به نور پکې بعضې ټایم کې په ګاډي کې قیمتي سامان هم بعضې ټایم کې ریسټ نه پاتې شي نو هغه به په ټول یو څو کیسونه ریپورټ شو او دې سره سره یو ویډیو چې دی دغه غل چې کوم دی هغه هم چا پوسټ کړی و او هغه وایرل شوی و نو د پولیسو خو دا وینا ده چې هغه د یو ټیم چې کوم دی فارم کو زر تر زر هغه کس چې دی نو گرفتار کو هغه اوس نن سبا چې کوم دی نو انډر ټرایل دی په هغه باندې کیس روان دی خو دغه ویډیو پوسټ کولو والا کس چې کوم دی هغه هم گرفتار شوی دی او په هغه باندې هم کیس روان دی نو تاسو زمونږ چې کوم پاکستانیان دي او زمونږ کوم پروګرام خیبر مډل ایسټ مینوال دي کوم مسافر دي دلته متحده عرب امارات کې نو داسې قسم ویډیو که هغه ولې چې د پولیس وینا ده چې داسې ویډیو وایرل شي نو هغه چې کوم دی هغه چوکن کوي هغه غل چې کوم وي او دا نور هم چې کوم دی نو موږ ته نقصان رسوي نو داسې قسم ویډیو که تاسو ته میلاو شوه دا تاسو یا ریکارډ کړه نو دا تاسو په سوشل میډیا باندې نشئ ورکولی چاته یې لیږه چا سره شیر کولی نشئ صرف تاسو دا اتھارټیز ته پولیس ته سی آی ډي ته هغوی ته ورکولی شئ دغسې قسم ویډیو پوسټ کول یا شیر کول چې کوم دی هغه جرم دی ولې چې دې ځای کې خو اتھارټیز تاسو ته پته ده په متحده عرب امارات کې چې ریپډ ایکشن وي په هغه سات باندې د هغه کس را پیدا کی نو هغه کس یو څو کیسونه کړو په خالي ځای کې به ګاډي کاته او هغه به شیشې ماتولې او هغه څو کسانو نقصان شو هغه ریپورټ شو هغه هم گرفتار شو ورسره چې یو ویډیو چا پوسټ کړی وه نو هغه باندې هم کیس روان دی نو ډېر احتیاط کوئ داسې قسم ویډیو که تاسو ته راهم شي نو دا تاسو صرف پولیس سره او اتھارټیز سره شیر کولی شئ سوشل میډیا باندې یا خپلو ملګرو سره دا بالکل نه شیر کوئ دا قانوني جرم دی کتونکو زه خپل دریم ریپورټ طرف ته د سټیټ بینک اف پاکستان او د پاکستان ریمیټنس انیشیټیو په تعاون سره بینک الحبیب لیمیټډ په مظفر آباد کې د کشمیر هایک ریلی او ریمیټ میله 2024 تابع کړې وه راځئ چې وګورو دا ریپورټ الحبیب کے زیر اہتمام کشمیر بائک ریلی اور ریمٹ میلہ 2024 کا کامیابی سے انعقاد کیا گیا۔ ایونٹ کا آغاز کشمیر بائک ریلی سے ہوا جہاں 150 سے زائد تربیت یافتہ بائکرز نے شرکت کی۔ تماشائیوں نے مظفر آباد کے خوبصورت مگر چیلنجنگ علاقوں میں سنسنی خیز ڈرٹ بائک ریس کا لطف اٹھایا جو ایڈونچر، رفتار اور کھیل کا بہترین امتزاج
پیش کیا گیا۔ 3000 سے زائد حاضرین کے ساتھ اس ایونٹ نے ملک بھر سے کھیلوں کے شائقین کو ایک جگہ جمع کیا۔ دوسرے دن انتہائی شاندار ریمٹ میلہ پیش کیا گیا، جس میں دلچسپ گیمز، لذیذ کھانوں کی اسٹالز اور شاندار ایئر شو شامل تھا۔ نیلام گر گیم شو بھی منعقد کیا گیا، جس کی میزبانی علی سفینہ اور سبین فاروق نے کی، جنہوں نے حاضرین کو مختلف کھیلوں سے محظوظ کیا اور انعامات پیش کیے۔ دن کا اختتام خماریان اور جبران راحیل کی لائیو پرفارمنس سے ہوا۔ جناب قمبر علی، جنرل مینیجر ہیڈ بزنس ڈیولپمنٹ بینک الحبیب نے کہا، یہ تقریب صرف کھیلوں اور ثقافت کے جشن کے لیے نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے کمیونٹیز کو ریمیٹنس کی اہمیت سے آگاہ کرنے کا ایک موقع بھی ہے۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں آزاد جموں اینڈ کشمیر اسٹیٹ منسٹر سے کا اور ان کی اتھارٹیز ساری، جنہوں نے ہمیں بھرپور سپورٹ کیا اس آرگنائز کرنے میں۔ ساتھ و ساتھ میں کشمیری بھائیوں اور بہنوں کا بھی شکر گزار ہوں کہ جو مہمان نوازی انہوں نے گزشتہ 2 سے 3 دن میں ہماری ٹیم کے ساتھ کی ہے۔ جی گتن کو کشمیر ہائیک ریلی اور ریمٹ میلہ 2024 کا مطابق مظفر آباد کشمیر کې شو هغه ریپورټ تاسو کته یقینا چې ډېر زبردست پروګرام و د دې میلې او د دې هایک ریلی مقصد چې کوم ریمیټنسز دي د مسافرو د هغې د سیوا کولو کوشش چې تاسو په قانوني او ډیجیټل چې کوم لارې دي په هغې باندې خپل ریمیټنسز چې کوم دی هغه رالیږئ د 1.5 سلو نه زیات چې کوم ایکسپرټ هایکرز وو هغه شپږ مختلف کیټګریز کې برخه واخیسته په دویم عرض ریمټ میله چې کومه وه په هغې کې زبردست ګیمز وو د خوراکونو سټالز لګېدلي وو نیلامګر پروګرام وو پکې انعامات پکې ورکړی شو خلکو ته د خماریان ګروپ او د جبران راحیل د پرفارمنس نه چې کوم راغلي خلکو هغه خوند واخیسته ډېر زبردست چې کوم دی د سټیټ بینک اف پاکستان او د پاکستان ریمیټنسز انیشیټیو په تعاون سره بینک الحبیب لیمیټډ چې کوم دی د هایکر ریلی او ریمیټ میله 2024 تابعه په مظفر آباد کې کړې وه کتونکو پروګرام دی د مسافرو ستونزې زه خپل څلورم ریپورټ طرف ته او څلورم ریپورټ زمونږ د سعودي عرب ریاض نه همکار رانا عظیم را لیږلی دی سعودي عرب ریاض کې د 14 نومبر نه د پاکستان فیشن ایگزیبیشن شروع کیږي دغه حواله سره د یو پریس کانفرنس حال احوال د رانا عظیم په دې ریپورټ کې سعودی عرب کے دارالحکومت ریاض میں پاکستان فیشن کوٹیور کے CEO عدنان بشیر خان نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ 16 نومبر کو ریاض میں پہلی بار فیشن ایگزیبیشن ہونے جا رہی ہے، جس میں پاکستانی ملبوسات، جیولریز کی نمائش کے علاوہ پاکستان کے نامور ڈیزائنرز بھی شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا سعودی عرب میں پاکستانی کمیونٹی کے ساتھ مقامی لوگوں کو بھی پاکستانی ملبوسات میں دلچسپی دیکھنے کو ملی ہے۔ انہوں نے کہا یہ ایونٹ دونوں ممالک کے درمیان فیشن کے شعبے میں ایک مضبوط تعلق قائم کرنے کی جانب ایک اہم قدم ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ سعودی عوام کو بھی پاکستانی فیشن کے رنگ دیکھنے کو ملے۔ اس نمائش میں مختلف پاکستانی برانڈز اپنے تیار کردہ لباس بھی پیش کریں گے، جن میں روایتی ملبوسات، جدید فیشن اور شادی بیاہ کے خصوصی ڈیزائن بھی شامل ہوں گے۔ نمائش میں خصوصی طور پر ایک ڈیزائنر زون رکھا گیا ہے، جہاں پر پاکستان کے نامور ڈیزائنرز کے علاوہ نئے ٹیلنٹ کو بھی اپنے تخلیقی صلاحیتوں کو پیش کرنے کا موقع مل سکے گا۔ پاکستان فیشن کنٹیور کے بانی نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ نمائش سعودی عرب میں پاکستانی فیشن انڈسٹری کے لیے ایک نئی راہ ثابت ہوگی۔ انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان فیشن کی مقبولیت یہاں مزید بڑھے اور سعودی عرب میں ہماری صنعت کے لیے نئے مواقع پیدا ہوں۔ اس نمائش میں سعودی عرب اور دیگر ممالک کے فیشن کے شوقین افراد کو مدعو کیا گیا ہے۔ اس نمائش کا مقصد دونوں ممالک کے درمیان ثقافتی ہم آہنگی کو فروغ دینا اور پاکستانی فیشن کو عالمی سطح پر پہنچانا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہر کسی کی ڈیمانڈ ہے، اس میں دوپٹہ بھی ہے، اس میں لحاظ بھی ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ڈیزائن اور اسٹائل بھی ہے، تو اس حوالے سے جو ہے وہ آئی تھنک دیر ول بی اے ویری گڈ رسپانس ان دس مارکیٹ ایز ویل۔ ہر مارکیٹ کا جو وہ ہے سسٹم جو ہے نا وہ اس پہ ڈیپینڈ ہوتا ہے کہ پبلک رسپانس کیسا ہے۔
अगर पब्लिक रिस्पॉन्स अच्छा होगा तो nobody is stopping them to come to Saudi Arabia. But I see यहाँ बहुत बहुत ज्यादा room available है for expansion to all our designers, and they will definitely going to benefit from it. यहाँ ये आपकी सोच है, क्योंकि पाकिस्तानियों का लिमिटेड जो वेडिंग के हवाले से ही देख रही होती हैं चीजें कि हम पाकिस्तानी डिजाइनर्स के पास जाके वेडिंग का जो है अपना जो है वो ड्रेस बनवाएं, और वो जब छुट्टियों पे ही जाते हैं, जाहिर सी बात है. लेकिन वैसे देखा जाए तो जो इस वक्त जो फुकदान है और जो गैप है वो ये है कि पार्टीज और इनको अटेंड करने के लिए कपड़े नहीं, उनको कौन फिल इन करेगा. सो दिस इज अ गुड प्लेटफॉर्म फॉर मी. जी कदुनको د مینا پس پروګرام کې اوزل بیا کله پروګرام دی د مسافر ستونزې مونږه ستاسو ستونزې مو ورو ستاسو کالز مو ورو د مختلف ریپورټس د ټولې هفتې مهم ریپورټس مهم خبرونه چې هغه زموږ د پروګرامونو برخه وي. بعضې داسې خبره چې تاسو سره شیر کول غواړي هغه هم تاسو سره کوو. کتونکو 13 ورځ په فجیره کې یو کیس فیصله راغلی ده چې دلته اکثر کوم متحده عرب امارات کې کوم خلک اوسي موږ ته بعضې وختونو کې ټلیفون کالز راځي، میسیجز راځي چې زمونږ داسې کمپني ده او تاسو آنلاین موږ سره ټریډینګ کې چې د انویسټمنټ کولی شئ. نو دغسې یو انډین شهري لګېدلی دی او هغه یو کس ته کال کړی دی چې زمونږ کمپني کې ته آنلاین ټریډینګ دپاره انویسټمنټ کولی شي. هغه کس یې کنوینس کړی دی او هغه سره 20,000 درهم ورته هغه ټرانسفر کړي دي. بیا چې پته ولګېده نو هغه فیک و، غلط و، دوکه کړی و سړی. د په هغه کس باندې کیس وکړو، هغه عدالت ته راوښتی شو او هغه ته جرمانه او د قید سزا چې کوم ده هغه واورېدی شوه. اوس د هغه کیس خلاف چې کوم دی هغه انډین چې کوم شهري دی هغه اپیل کړی دی چې ما سره خو ځان له دوکه شوې ده، ولې چې دغه سړی چا هایر کړی و چې بس ته به موږ سره کار کوي او ته به دغسې کلاینټ راولې، انویسټر به راولې او په هغې کې به ستا کمیشن وي. نو ده وایي چې پیسې خو ما ته راغلي دي، هغه ما د بل اکاونټ ته ور ټرانسفر کړي دي. زه خو د هغه یو قسم لا د هغه امپلای یم، د هغه د سیلز پرسن یم. نو هغې باندې چې کوم دی نو اوس هیرینګ روان دی، د عدالت فیصلې ته انتظار دی. خو یقینا خبره مې تاسو سره ځکه شیر کوله چې د آنلاین ټریډینګ په حوالې سره یا دغسې د نور انویسټمنټ په حوالې سره که تاسو ته کالز راځي نو هغه تاسو بغیر د تپوس نه، بغیر د تحقیق نه مه چاته پیسې ټرانسفر کوئ، مه هغې باندې چې کوم دی څه دغه کوئ یې بلاک کوئ یې، بس اګنور کوئ یې. جي ډېره ډېره مننه ستاسو. کتونکو زه خپل 5م ریپورټ طرف ته انسټیټیوټ اف چارټرډ اکاونټنټس اف پاکستان په دوبۍ کې د CFO کانفرنس 4م ایډیشن تابع کړی و. راځئ چې وګورو دا ریپورٹ. गुज़श्ता दिनों आई केप की जानिब से जारी एलामिया के मुताबिक कॉन्फ्रेंस में एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इलाक़ाई ताउन जैसे जदीद मौज़ूआत पर अहम बातचीत पेश की गई. जामियत तरक्की कारोबारी हिकमत अमलियों की तश्कीली नौ के थीम के तहत मुनक्किद होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में मशरिक़ वस्ता और जनूबी एशिया के 400 से ज़्यादा आला मालियाती एग्जेक्टिव्स, सनत के रहनुमाओं और पॉलिसी साजों को इकट्ठा किया गया ताकि तरक्की पजीर इक़्तिसादी, तकनीकी और माहौलियाती चैलेंजों से निपटने के लिए जामिया मनसूबाबंदी के तहत काम किया जाए. मशरिक़ वस्ता में मालियात में ख़वातीन के मौज़ू पर अपने खिताब में RAK चैम्बर ऑफ कॉमर्स और RAK इंश्योरेंस कंपनी के बोर्ड मेंबर आरफा अल-फालही ने खित्ते में मालियात के मुस्तक़बिल की तश्कील में ख़वातीन के अहम किरदार पर जोर दिया. ताउन की अहमियत पर तबसरा करते हुए मुत्तहदा अरब इमारात में पाकिस्तान के सफ़ीर फैसल नियाज़ तरमीज़ी ने कहा कि आज की बाहम जुड़ी हुई आलमी मईशत में पाकिस्तान और मुत्तहदा अरब इमारात के दरमियान शराकत दारी मुश्तरका खुशहाली के लिए एक अहम बुनियाद के तौर पर काम करती है. जी کتونکو زمونږ 5م او اخر ریپورټ تاسو کته یقینا چې زمونږ ریپورټس کالز ته هم مونږ تاسو سترګې په لار یو زمونږ په شیشه باندې تاسو زمونږ نمبر ګورئ. مونږ سره کال لري. السلام علیکم. وعلیکم السلام. څنګه لرئ؟ هرکلی درته وایو جي څوک او کوم ځای نه م کال کړی دی؟ بلال خبرې کوم د شارجې نه. بلال خان هرکلی ته وایو پروګرام دی د مسافرو ستونزې. څه خبره به کوئ ستاسو څه ستونزې دي؟ لومبې خو ستاسو
تاسو مننه تاسو د خبر ټولو مننه مثال داسې کاویشونه داسې د مسافرو لپاره یو دغه تاسو کوي پروګرام ډیره مننه او ټول خبرې ټولو خاص کر د پاکستانیان ته او د ټولو خلکو ته چې څنګه نن سبا دا سکیم روان دی د خلي ولي خلک دي نه دی نه دی فایده اوچت کې الډي 2 months نورم ایکسټینډ شوی دی نورم ټایم ورکړی دی بالکل نو چې څنګه چې تاسو په دې شوه نه څومره خلک دا خبرې اوري چې دې نه د اوالي فایده والي صحیح چې بیا خلک بیا راځي بیا دغه کېږي نو دې وخت کې موقع ده او ماشاءالله پیغام دی هر چا به رسېدو مې خپل طرف نه دی مسافرو ته بالکل بالکل ډېر زبردست پیغام بین وته هم نه لګي او جرمانه پکې هم نشته که نه بیا صفا مثال سبا اني ټایم بیا راتلی شي بیا څه مسله ورته هم ني خپل مزدوري خپل کارونه ورته کولی شي بالکل بالکل بلال خان ډېره مننه د کال کولو کتونکو ډېر زبردست پیغام خبره وه چې د کوم دلته ایمنسټي سکیم و هغه تر 30 اکتوبره پورې د اناونس کړی او هغه ایکسټینډ کړی دی 2 میاشتې نور د دسمبر اینډه پورې هغه ایکسټینډ کړی دی نو ډېره زبردسته د خوشحالۍ خبره چې هغه کسان چې هغوی خپل سټیټس نه دی چینج کړی کوم جرماني دي یا اوورسټی ده یا خپل سټیټس ته پکار دا دی چې هغه زر تر زره چینج کړي دا 2 میاشتې نور هم تاسو سره ټایم دی چې دې کې ځان لیګل کوي خپله ویزه ځان ته ولګوئ یا آوټ پاس جوړ کړي او دلته نه ایگزټ شي تاسو باندې جرمانه هم نشته او تاسو باندې فاین هم نه راځي بین درته هم لګي او تاسو واپس هم په لیګل طریقه باندې راتلی شي نو یقینا چې ډېر زبردست پیغام کتونکو دا و زموږ د نننۍ ورځې د مسافرو ستونزې ستاسو کالز پکې مو شو ورسره تاسو ریپورټس هم وکاته یقینا چې پروګرام به هم خوښ شوي ښه معلومات به ترلاسه کړي تر راتلونکي پیر پورې خپل قربا جمیل اقبال ته اجازت ورکوي د الله په امان